یو بزرګ ته یو سړی راغی ورته ما ته داسې وظیفه وښایه چې اوبو د پاسه روان شي ویل داسې وظیفه ویل ورشه چې سیند له ورشي سوچ موچ مه کوه او پې ورګډې شه او زما نامه واله بزرګ ورته ویل یې ښه چې ورغی چې سیند له ورغی او پې ورګډې شه خو چې سیند ونیو او ښکته کول د پیر نامه ته یې را شوه یا الله بچ مې کې یا الله بچ مې کې یا الله خو چې یا الله یا الله یې کړه اوبو د پاسه روان ښه په اوبو وګرځېدو بزرګ ته بیا راغی څنګه چلو شو هلکه ویل جي زه خو لاړم په اوبو چې ورګډې شوم ستا نوم رانه هېر شو چې اوبو ګېرولم څه وخت کې الله الله مې د خولې نه ووته وی بچیه دغه وخت کې ستا زړه کې بل څه وو زما نامه دې ډکې واوې نه وې د ښځې دې واوې چې نه وې د بچو دې واوې چې نه هېڅ نه و سوا د الله نه چې په دغه وخت کې دې دریاب کې مې د الله نه سوا بل څوک بچ کولی نه شي ویل دا یاد لره په اوبو مغه خلک ګرځېدی شي چې زړه نه یې هر څه وځي او الله پکې راشي داړه بالکل خالي شي هېڅ پکې نه وي سوا د الله نه هغه اوبو خو ګرځېده څه کوې په خدای مې دې قسمي چې ته به یې وګورې چې د هغه روح به په سدرة المنتها باندې ناست او د هغه روح به په عرش معلا باندې ناست خو چړه